د ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې ځینې رغنیزې پروژې عملي شوي دي. دوی دغه راز د سیمه ییزو مسؤلینو او نړیوالو مؤسساتو څخه غوښتنه کوي چې د سړک استنادي دیوالونو، بندونو، ویالو جوړېدو ترڅنګ ورته نورې رغنیزې پروژې تطبیق کړي. د هیواد د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ایران ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د بقیت الله له روغتون او پوهنتون څخه لیدنه وکړه. د عامې روغتیا وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې مولوي جلالي په دې لیدنه کې د یاد روغتون او طبي پوهنتون له مسؤلینو سره د روغتیایي تجربو د شریکولو، د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. د پنجشیر اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د لوی اختر په ورځو کې څه باندې 100,000 کورنیو سیلانیانو له دغه ولایت څخه لیدنه کړې ده. د دغه ولایت اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملکزاده به اختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې د لوی اختر له لومړۍ ورځې راهیسې تر دې دمه د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څه باندې 100,000 کورنیو سیلانیانو د دغه ولایت له ښکلو طبیعي منظرو او تاریخي سیمو څخه لیدنه کړې ده. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون پرون له پاکستان او ایران څخه هیواد ته د 356 راستنېدونکو افغانو کورنیو د راتګ خبر ورکړی. د یاد کمیسیون دارالانشا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د غبرګولي په 20 نیټه د تورخم له لارې 15 کورنۍ هیواد ته راستنې او د نوموړو کورنیو 23 تنه غړي ثبت او بایومتریک شوي دي. او د لغمان ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د اختر په شپو او ورځو کې 9 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله یو کس مړ او 18 نور ټپیان شوي. د یاد ولایت ترافیکو مدیر مولوي حبیب الله مبارز به اختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې د لوی اختر په شپو او ورځو کې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې 9 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله یو کس مړ شوی او 18 نور ټپیان شوي دي.